ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. دیارلسم څپرکی: پر ځان فشار راوړئ. د بریالیتوب لومړی شرط دا دی چې په نه ستړي کیدونکي او مسلسل ډول خپله بدني او ذهني انرژي پر یو کار باندې متمرکزه کړئ. توماس اډیسن. کله مو چې موخې او اهداف مشخص او روښانه وي او په یو وخت کې د یو کار په ترسره کولو تمرکز وکړئ، نو بیا جدیت، ټینګ عزم او سخت کشي هغه څه دي چې تاسې له نورو مخکې کوي. که ثابت مزل وکړئ، ورو ورو خو دوامداره مخکې لاړ شئ، نو ډیر لرې رسیږئ. سخت کشي همدا ده چې لنډه منډه نه ده پکار. یو چینایي متل دی چې وایي څوک چې وروځي هغه لرې ځي. یوه تر ټولو ښه لار دا ده چې تر نورو کسانو په ورځ کې 1 یا 2 ساعتونه زیات کار وکړئ. انسان فطرتا د ټنبلۍ لور ته ځینې تمایلات لري او یوازې 2 سلنه خلک دي چې د نورو د تشویق، تنبیه او په اصطلاح ټیله کولو پرته له خپل کار څخه نه بې پروا کیږي. همدغه خلک رهبران دي. تاسو باید په دې ډله کې راشئ او هره ورځ تر نورو لږ مخکې کار ته ځان ورسوئ او تر نورو لږ ناوخته له کار څخه راشئ. بیا وګورئ چې د کار نتیجې او اغیزې مو څومره زیاتیږي. بریالي خلک هماغه دي چې د بریالیتوب لپاره پر ځان مسلسل فشار راوړي، او ناکام خلک هغه دي چې تل له فشار څخه تښتي او یا د نورو فشار ته اړ دي. هغه معیارونه چې د خپل کار د ترسره کولو لپاره یې تعینوئ باید پر هغې پوره باوري اوسئ او دا د خپل ځان لپاره د یوې لوبې په حیث ترسره کړئ، څو زر کار ته ادامه ورکړئ. تل د هغو لارو په لټه کې اوسئ چې تاسو زر خپل هدف ته رسوي. د شخصیت پیژندنې مشهور عالم ناتانیل بارون وایي باور هغه څه دی چې شخص له ځان سره لري. نو پر ځان باور ولرئ او کارونو ته ادامه ورکړئ، حتی که تاسو بریالي او یا ناکامیږئ. او تل داسې فکر کوئ چې ګویا زه په راتلونکي 1 میاشت کې ښار پرېږدم او کلي ته ځم، خو مخکې له دې چې ښار پرېږدم باید د ښار اړوند ټول کارونه ترسره کړم. همداسې مو خپلو ورځنیو کارونو ته ادامه ورکړئ او پر ځان مو فشار راوړئ. یا لکه کله چې تاسو ته وویل شي چې تاسو یو وړیا سفر لرئ او تاسو ته یو انعام درکړل شو، دا وخت باید تاسو خپل ټول مسؤلیتونه او کارونه زر تر زره ترسره کړئ، که نه نو معلومه ده چې تاسو به دا سفر وبایلئ. عملی تمرین: د هر کار د اجرا لپاره مو وخت مشخص کړئ او همدارنګه د هغې هرې برخې لپاره مو نیټه معلومه کړئ او پر ځان مو فشار راوړئ. ځان ته مو اجازه مه ورکوئ چې د میدان څخه وتښتئ، بلکې هر وخت د خپل ځان لپاره وخت مشخص کړئ او د هغې پابند اوسئ. د یو لوی کار او پروژې د هرې برخې د پیل څخه مخکې دا معلومه کړئ چې نوموړی کار څو دقیقې یا څو ساعتونه وخت نیولی شي، او وروسته له دې څخه چې وخت مو مشخص کړ د هغې پابند اوسئ او هره ورځ ورته وخت منظم او ترتیبوئ. مننه، ښې چارې.